قدرمنو سلامونه او احترامات د لاهور په خاوره باندې دا مهال ناسمه او چونکې زه چې چېرته یم نو هلته زمونږ د ناڅاپي او لړۍ خامخا وي دغه لړۍ مو د پېښور نه تر لاهوره راورسوله. ډېر خوشحاله یم په لاهور کې چې زما په ړومبي ځل باندې د کومې هستۍ سره د کوم ادبي شخصیت سره لیده کاته وشو او په هغو چې مې سترګې ورخښې شوې نو نه ترې بیا ما نظر راتروړلی شو او نه خپل فکر. دا محترم زمونږ ډاکټر نجیب باچا دی چې پښتانه یې په نجیب باچا باندې پیژني او په تیره یو ډېر تکړه ټولنیز فعال، یو ډېر ښه سیاسي مبارز او بیا د اردو د پښتو او بیا د دې ترڅنګ د انګریزۍ ډېر ښه جوور شعر لیکي. خو چونکې کله کله زمونږ دا هم بدقسمتي چې دا چې ژوندی و نو ډېر نه سړی و، خدای دې وبخي ډېر ښه سړی و. موږ اکثر خپل اتلان، هیروز یا مشران په هغه وخت کې یادو چې بیا هغو ته هېڅ خیر هم نه رسي. خوشحاله یم چې نن را سره ډېر محترم نجیب باچا ناست دی. په لاهور کې موږ دغه ناڅاپي را جوړه کړې ده او د هغو فکر، د هغو شعر تر تاسو در رسومه. باچا جي سلام مې واخلئ. مننه جي، احترامات. باچا جي خوشحاله اوسئ او ډېر زیات خوشحاله شوم چې لاهور ته راغلم او بیا په ړومبي ځل تاسو سره مې داسې لیده کاته وشو، داسې راته محسوس شوه لکه موږ چې یو بل د کلونو نه پیژنو. دا هغه ادبي رشته ده، دا هغه د پښتو اړیکې دي. تاسو د 15 کلونو راسئ یا د دې نه زیات لګیا یې په پښتون وطن باندې هلې ځلې کوئ او بیا پوره دنیا مو وکته. اوس مو په فیض آباد کې ځان له یو جونګړه آباده کړې ده. دغه سفر د پېښور نه را شروع شو، په دنیا باندې تاسو وګرځېدئ، اوس فیصل آباد ته راغلی. په لنډو ټکو کې را سره د دې سفر یو سرسري جایزه را شریکه کړئ. زه چې د سکول د راس نه شاعري کوم که نه او د دې سفر نه چور دی چې ژوند مې ډېر د نږدې نه لیدلی دی. په ژوند کې دردونه، تړیسکې او چې کوم کرایسس ما لیدلی دي که زه نه یم چې دا بل چا لیدلي وي. پوه شوې؟ نو هغه کرایسس چې دی هغه زه جوړ کړی یم. زه چې نن سبا شپږ اووه ژبې باندې زما عبور دی او یو خپه مې په پاکستان کې او یو خپه مې په مغرب کې وي او په هر ځای کې د پښتون په حیثیت، د پښتون رایټر په حیثیت زه چېرته هم ځمه نو دا د فیصل آباد او د پېښور ترمنځ چې دا کومې شخړو سره، دا کوم غمونو سره، دا کوم دردونو سره، دا مطلب دی چې ما تېر کړي دي نو هغې زه تیار کړی یم. هېڅ کمی نشته دی. پوه شوې؟ زه تاسو ته وایم چې ما د یروشلم نه واخله تر بولیویا پورې ټول سیاسي تحریکونه مطالعه کړي دي. ما د خدای خدمتګار، پرنګ منظم او فعال تنظیم چته نه دی لیدلی. د عالمي کوم سیاست چې دی د هغې د طالب علم په حیثیت باندې او خان عبدالغفار خان چې دی د دې ګورنمنټ کالج یونیورسټۍ پېښور طاهر کامران یو پروفیسر دی، هغه وایي چې په دنیا کې ډېر سیاستدان شته دی نو هغه د هغې د ژوند یو اړخ یا وکیل یا سیاستدان یا بزنسمین یا باچا خان واحد سیاستدان دی چې هغه پالیټیشن هم دی، هغه ریفارم هم دی، هغه سوشل ورکر هم دی او هغه ایجوکیشنسټ هم دی. او دا خبره د افراسیات بالکل غلطه ده چې باچا خان سیاستدان نو. په دې ملک کې شیخ رشید سیاستدان دی، په دې ملک کې سراج الحق سیاستدان دی، خو په دې ملک کې باچا خان سیاستدان نه دی. او زه به دا خبره نور هم او ما په مارکسیزم باندې کړې ده، ما مارکسیزم باندې کړې ده. باقي زه تاسو وایم چې باچا خان سټیټسمین هم و، باچا خان جینیس هم و، باچا خان لیجنډ هم و. او ما ته دا شرف حاصل دی چې په 1988 کې مونږ عالمي پښتو کانفرنس کړی دی نو د پېښور ډیویژن د طرف نه نماینده زه وم. ما باچا خان په خپلو سترګو لیدلی، د هغه تقریرونه مې اورېدلي دي. یو خبره ده چې تاسو به د پیارې لال کتاب کتلی وي، ګاندھی جی باچا خان کې دیس میں په هغې کې هغې دا خبره کړې ده چې د ګاندھی جي نه ډېر کلونه وړاندې باچا خان د عدم تشدد خبره کړې ده. زما ذاتي خیال دا دی چې باچا خان چې دی د ګاندھی جي نه لوی سړی دی. ډېره لویه خبره. تاسو د ډاکټر نجیب د خور دپاره و زما خیال دی که هغو دپاره د چندې یعنی د پښتونولۍ یو ډېر لوی مثال دغه هم دی چې تاسو دومره ژوره رشته وه نو هغې اړه باندې لږه زه چې ډاکټر نجیب خور چې د هغې ته کوکی وایي نو د خپل رور د نوم د مناسبت سره ما ته رور ویلو. پوه شو؟ یو ځل ما ته پته ولګي چې ډاکټر صاحب
مور سړک کراس کولو چې ته رکشې والې وه زخمي شوې وه نو زه چې تپوس له ورغلم نو ما ته پته ولګېده چې د هغې کرایه نیم شاټ دي او معاشي مسلې ډېرې زیاتې دي نو زه ډېر زیات خفه شوم چې دا ډېر لوی لوی خلک دي سیاستدانان دي دا لوی لوی ادیبان او شاعران دي ډاکټر صاحب چې دی د هغې ډېر زیاته مېلمستیا کړې ده او ډېر زیات اخلاص کړی و خو د هغه خور او مور داسې بې اثرې دي نو زه ډېر تکلیف وم بیا د هغې دپاره مطلب دی یو زورابګل کوچی و د ډاکټر نجیب ورسره ډېره نیکي کړې وه اب په سنګاپور کې و عبدالرحمن خان کافورډیري چې خدای پاک وبخي سره د خاورو هغه ورته فون وکړو ما سره یې ملاو کړو چې بوی کوچی صاحب تا سره ډېره مرسته کړې ده او د هغه خاندان بې عزته کېږي هغه افضل خان لالا بشیر بلور آفتاب شیرپا او اوس حیران چې خورشید علي خان ګورنر و غالبا هغه دا شریکې پیسې چې موږ راټولې کړې نو دا 15 لکه وي دا ټولې مې راغونډې په هغه وخت کې که نه نو دا مې ورته ورکړې پوه شوې نو دا زه په چا احسان نه کوم ما باندې پښتانه ګران دي باچا صاحب چونکې زموږ د ناڅاپي فارمیټ داسې وي چې دې کې موږ بس هغه یو دم ټکه ټوکه کوو ستاسو خو دومره ستر شخصیت دی ګڼل اخیز چې په دې ډېرې خبرې کېدی شي اخري پوښتنه مې د بیا به راځو ستاسو د شعر لړۍ ته چې دومره لوی اتل مبارز چې د قام دپاره ستړې کړې ده هغه ولې داسې لکه بهایند د سین لاړو څه وجه وشوه په کار خو دا ده چې ستاسو ډېر لوی ځای وی تاسو په هر ادبي غونډه کې وی تاسو موږ په پېښور کې هم لیدی په اشنغر کې هم لیدی خو تاسو لږ بیک ته لاړئ د دې وجه څه کیدی شي د دې وجه بنیادي طور انټلیکچوال کنفیوژن دی زمونږ انټلیجنسیا چې ده هغه په ویلیو او په ایول کې فرق نه کوي لکه مثال چې کم خلک پروسټیټ وي نو دا ایوارډونه مله ورکوي او دا پیسې هم ورکوي او دا حساب کتاب هم ورکوي پوه شوې زمونږ ډېر ښه کام پرست زه ته حیران یم یو التفات وکړم چې د علي ټکر ته ایوارډ ملو شو نو امیر حیدر خان هوتي داسې په منډه منډه روانو لکه مطلب دی د جنت ټکټ ورته ملو شوي ته چې دی ریاست سره تو تریخوالی لرې ستا ریاست نه زړه خیرن دی دا ایوارډ باندې ورته توکه او ورته ووایه چې دا ایوارډ دی مطلب ما ته نه دی پکار پوه شوې ما ته خو انصاف پکار دی نو زه د ریاست بیانیې سره نه یم ولاړ د هغې نیریټیو سره نه یم ولاړ ما سره یو خپله کاونټر نیریټیو ده پوه شوې ما ته د ایول او د ویلیو پته ده پوه شوې تر څو پورې چې نشر پارټي ده یا نور کوم ملي ګوندونه دي هغې دا خبره طی کړې نه چې په دې خاوره باندې ماسټر مایند څوک دی یو پښتون مثلا قاتل هم پښتون دی او مقتول هم پښتون دی تر څو پورې چې دې کې لاره لکیره نه وي راغلې نو ما غوندې سړي سره هغې سره تګ ډېر ګران دی ډېره کمپوزډ او ښکلې خبره ښه باچا صاحب شعرونه مې هم آف د ریکارډ واورېده ډېر خوند یې وکړو ډېر ښه شعرونه وو په هغې کې رومانس هم وو په هغې کې مبارزه هم وه په هغې کې مزاحمت هم وو نو کوم داسې زړه پورې غزل درته یاد وي هغه راسره راشریک کړئ د ګلستان د هر ګلابه بوی د وینو راځي د ګلستان د هر ګلابه بوی د وینو راځي سخت کال سپرلینه بې حسابه بوی د وینو راځي د ګلستان د هر ګلابه بوی د وینو راځي سخت کال سپرلینه بې حسابه بوی د وینو راځي مولا د ګیرې په تارونو لاس د عطرو راښکو خو د منبر او د محرابه بوی د وینو راځي مولا د ګیرې په تارونو لاس د عطرو راښکو خو د منبر او د محرابه بوی د وینو راځي د پېښور د وینې وږم دلته نه رارسي د پېښور د وینې وږم دلته نه رارسي اسلام آباد ته له پنجابه بوی د وینو راځي یو بل یو دوه شعره ته یم روماني ځوان یې که نه روماني چې ستا محبت کې مې نصیب نشته تر ګوره پورې ستا محبت کې مې نصیب نشته تر ګوره پورې هسې په ما پسې رامزغله تر کوره پورې دومره په زړه پورې نښلي د مغلو جونه نجیبه یاد مې پېښور وي تر لاهوره پورې دا شعر بیا ووایه بادشاهجي دا شعر دومره په زړه پورې نښلي د مغلو جونه نجیبه یاد مې پېښور وي تر لاهوره پورې یو شعر درته وایم چې د ګل ځواني لو لور کړي او گلشن لره قضا شي دا قاتل د بهارونو د چا څنګه رهنما شي چې د ګل ځواني لو لور کړي او گلشن لره قضا شي دا قاتل د بهارونو د چا څنګه رهنما شي یو مقطع ته وایم زه شمس قمر اندیش صاحب سره ملو شوی وم نو چې ما ورته خپله شاعري وویله نو ما ته ویل چې ما په پښتو ادب کې کوتکاڼې
کمرې دا لفظونه ما نه دي اورېدلي لکه ما ورته یو شعر وویلو چې هغسې سترګو کې مې ښکاري ستا د مخ عکسونه هغسې سیند کې د اوبو په سر کمرې ګرځي بیا مې ورته یو شعر ویلی و چې اندیز صاحب دا ووره چې هسې په ګاټو دي د جبر طالبان ولاړ دي چې ستا په سترګو کې کودکاڼي د خیبر پرېوځي ما ته اندې دا زما دپاره کمپلیمنټ و اندیز صاحب ما ته وایي چې ما دا شي نه چې دی په پښتو ادب کې لکه اوس خاصدار لفظ دی که نه تاسو اورېدلی اوس هم یو بل ته د وختونو خاصدار نه پرېږدي اوښکې مې راشي په لیمو کې چې خیبر ته ګورم نو ما چې دی دا نوي علامتونه دا ما استعمال کړي دي بشوې او شاعري مې ډېره زیاته کړې ده نظم مې لیکلی دی زما چې دی فیتھ اینڈ فکشن لیټسٹ کتاب دی دا ډومبی کتاب دی چې زما مارکیټ ته راځي او دا په انګریزي کې دی فیتھ اینڈ فکشن او باقي د پښتو چې دی دا به لس پنځلس د شاعرۍ وي داسې به د نظمونه وي داسې به د مقالو وي زما په اکیډمي اف لیټر کې چې کوم د 1947 نه 2008 پورې د پښتو ادب دی پای کې هم شاعري شته دی پښتو افسانه کې هم شاعري شته دی او بل چې 1995 کې بېنظیر بټو کوم نیشنل رایټرز ټرانسلیټ کړي دي سل پای کې زما 2 نظمونه دي دا قوم متحده په او زه چې زه تاسو ته یم چې په 1994 کې موږ نیشنل رایټر کانفرنس کړی په 1995 کې انټرنیشنل رایټر کانفرنس کې د پښتونخوا نه 3 تنانو شرکت کړی یو ما یو سلیم راز او یو احمد فراز ډېره لویه خبره ده بادشاه جي ډېره زیاته مننه کومه خوشحاله راته اوسئ او دغه د حمزه بابا خبره چې اوس وخت ایله د سترګو غړېدو راغلی دی اوس وخت ایله د سترګو غړېدو راغلی دی دا شوق چې په ظلمو کې د پښتو راغلی دی عمر دې زیات شه په سټه روغ اوسې او ما باندې چې دی په ناڅاپي څونه پروګرامونه چې ما کتلي زه یو ستا سایلنټ دغه مفعال ورما نو سترګې مې در باندې خوږېدې باقي ته خو زمونږ د وطن د علاقې زما دعاګانې زه زما هر رنګه مرسته تاسو سره ډېره مینه او احترام قدرمنو رښتیا خبره دا ده ستا تصویر مې زړه پورې نیولی دی سمه خزانه په لاس راغلی ده او زه بیا هم دا وایم د دې دردېدلي جړېدلي ځپلي ولس دپاره چې چا د کمې زاویې نه هم کومه مبارزه کړې ده هغه زمونږ د سر ګل دی باچاجي ته اوس هم مونږ ډېر زیات احترام لرو او باچاجي ته دا ویو چې زمونږ د ځوانۍ دغه عمر دی هم ستاسو شي شعر و تان دی جذبې و ډېرې ځوانې دي که هر څومره ستاسو عمر به ډېر وي خو ستاسو په شعر کې اوس هم هغه ځواني هغه برق رفتاري په نظر باندې راځي هم په دغې سره به زه اجازت اخلم چې پرورده که د مغولو په نمک یم د اورنګ له جوره هم له غرې و ډک یم د افغان په ننګ مې وتړله توره ننګیالی د زمانې خوشحال خټک یم د لاهور نه دغه ناڅاپي پای ته رسي افسر افغان ته اجازت راکوي ښاد آباد او بریالي اوسئ